درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د احساس د خوشي او نیکمرغي په هیله د جابچې د ادبیاتو نړۍ پروګرام چې نیم ساعت په دوام لري پیل کوو. زه و زاهدانو ته حیران یم، دوی و ماته دیوانه به دې خندلو، دې به دیوانه. کله چې سړی د پښتو ژبې د پخوانیو شاعرانو شعرونه لولي، نو کله کله حیران پاتېږي چې دوی په رښتیا هم عاشقان ول، ځکه چې د شعرونو په سلو کې اویا هم زیات تر سلو اتیا پورې د یار، صنم، جانان، جفا، وصال، هجران، غماز، رقیب او دغه راز نور مفاهیمو په باره کې وي. کله سړی د رحمان بابا په څیر یو شاعر په شعرونو کې چې په تصوف، ملنګي، زهد او پرهیز مشهور و، د زاهدانو او شیخانو څخه شکایتونه اوري او کله کله غندنه ویني، نو حیران پاتېږي چې که رحمان بابا زاهد نو، نو دا زاهدان چې هغه شکایت ورڅخه کوي دا څوک ول؟ رحمان بابا د خط او خال په توصیف کې، د موسیقي په توصیف کې، د میو په توصیف کې شعرونه لیکلي دي، مګر سړی په یقین سره ویلی سي چې هغه به هیڅ وخت د شرابو یا میو مزه نه و څکلې. سړی ویلی سي چې هغه به هیڅ وخت جانان او صنم نه وي لیدلی، ځکه چې هغه دونه غریب او ملنګ سړی و چې یو وخت د خدای په نامه سوګند یادوي چې په کور کې نه درهم او نه دینار لري، خو خلک یې دنیادار بولي. څوک چې راکاندي قسم په کردګار، که درم لرم په کور کې یا دینار، زه دینار او درم نه لرم په کور کې، ولی نور خلق می بولی دنیادار. هم پدا چې نه لزای چیرته خوزم، نه د هیڅ یو مخلوق یم منتبار، نه می ښکته ملک لیدلی، نه می پورته خبر نه یم، په یمین او په یسار آب و خور لکه آسیا پر ځای را رسی. په خپل کور کې می سکون دی هم رفتار. نو کله چې دونه غریب دی چې له خپله ځایه او له خپله کوره څخه د خوځېدلو وس نه لري، نو بیا به یې شراب چیرې څښلي وي او له ساقي سره به یې دا د زړه خواله چیرې کړې وي. ساقي پورته شه، د میو جام تیار کړه، عمر هیڅ ماتلي نه لري، تلوار کړه هر دم تیغ، دا ستا زما په ګلو ګرځي، خادمي د بې خودانو په دربار کړه. دا 15 ورځې ژوندون چې غنیمت دی، شکرانه په دا نعمت د کردګار کړه. که غمخوار غواړې په غم او په اندوه کې، شیشه ډکه د شرابو اختیار کړه. څو دې دوه سترګې غړېږي په جهان کې، ننداره په هر ساعت د خپل نګار کړه. هغه څوک دی چې تهمت پرې وایه نشي، غوږ په هیچ چا باندې مه باسه، خپل کار کړه. مدعي چې په زړه ورشي هغه وایي، گوش او هوش د محبانو په گفتار کړه. که دا شعر د نننۍ ورځې یو ځوان یا سپینږیري شاعر ویلی وای، نو ملا هغه سمدستي شرابي باله، خو کله چې د رحمان بابا له قوله اوري، نو بیا شعر
او په شعر کې راغلو مفاهیمو ته حقیقي او مجازي معناوې لټوي ځکه رحمان بابا له خپل ټول زهد او پرهیز او لا ترڅنګ د دون ناداري او غریبۍ سره څرنګه وخت د شرابو شوق کړی او څرنګه به یو وخت د رباب د اوریدلو لپاره وخت پیدا کړی وي هر مطرب چې غوږی تاو کا د رباب په دا تاو کې زما زړه کاندي خراب چې سامې په نغمه په ترانه شم چې سامې په نغمه په ترانه شم دیوانه شم گریوان څیري مست خراب هم یې تار هم یې گفتار هسې اثر کا هم یې تار هم یې گفتار هسې اثر کا چې هیڅوک یې نه طاقت لري نه تاب څلورمې یو ساقي د څنګه ناست وي چې مخې یې نه آفتاب وي نه مهتاب دا څلور واړه فتنې په څلور کنجه او پنځمې صراحي د می ناب شپږم وخت د نوبهار اووم ځواني وي شپږم وخت د نوبهار اووم ځواني وي اتم شغل د کتاب نهم رباب چې دا هومره آفتونه سره ټول شي چې دا هومره آفتونه سره ټول شي ترو به څوک څرنګه کاندي اجتناب چې دا هسې دلبران پرې اثر نه کا چې دا هسې دلبران پرې اثر نه کا یا به دیو وي یا دیوال وي یا دواب را څرګند بشي پرهیز د پرهیزګارو را څرګند بشي پرهیز د پرهیزګارو که قادر شي په شاهد او په شراب زه رحمان له ریا زهده پناه غواړم زه رحمان له ریا زهده پناه غواړم د ریا زهد عذاب دی هم عتاب کله چې رحمان بابا له شیخ او زاهد څخه شکایت کوي او پر خپل شیخي او تقوا باندې پښیماني څرګندوي نو سړی حیران سي چې بالاخره او دا شیخان څوک دي چې نه یوازې نور عادي او په زهد او تقوا غیر مشهور شاعران سر ورڅخه ټکوي خو د رحمان بابا په څیر یو زاهد شاعرم ورڅخه په تکلیف دی ډېر عمر مې تېر کړ بېهوده پر زمانه ډېر عمر مې تېر کړ بېهوده پر زمانه نور دې زما سر وي او د ترکو افسانه هیڅ مې حاصل نه کړل په شیخي او په تقوا کې هیڅ مې حاصل نه کړل په شیخي او په تقوا کې پس له دې مې وار دی هر څه شي په میخانه شیخ و شیخي ورد او وظیفه او ذکر فکر شیخ او شیخي ورد او وظیفه او ذکر فکر زه او ساقي جام و باده چنګ و چغانه تیغ د یار له لاسه په مرۍ د عاشقانو هسې عزت کاندي جوړ د میو پیمانه ځکه زاهد زهد کا د یو جنت لپاره ځکه زاهد زهد کا د یو جنت لپاره سر شندلی نشي په اوربل د جانانه ګوره د منصور هسي په دار نشي رحمانه مکړه دا د عشق خبرې ډېرې مستانه
د بیلو بیلو سبکونو او فکرونو څښتن شاعران او د خپلو افکارو د بیان لپاره خاص کلمات، سمبولونه او د بیان طرز لري. کاظم خان شیدا چې یو وخت که ژوند و بحث ورباندې وکړو زیاتره د حباب کلمه په شعرونو کې راوړي. حمید ماشوخی له خط له کلمې او نوخطو د حسن د ستایلو له کلماتو څخه ډېر زیات کار اخیستی دی. د قلندر معشوق او محبوب خو معلوم دی چې میرا دی او چې هر څه یې لیکلي دي په هغه کې یې یا د میرا نوم یاد کړي او یا لورایه ښکاري چې مطلب یې د میرا سره سوځنده د مینې اظهار دی. او رحمان بابا هم د خپلو اشعارو لپاره خپل سمبولونه او خپل کلمات درلودلي دي.